دویم واقعه عمر ابن خطاب رضی الله عنه ابو لؤلؤه مجوسی خبیث یو څو ګزاره په چاړه باندې و د کلمې وله وشلولې کلمې وله سورۍ کړې یو رکعت هغه کړی دویم رکعت عبدالرحمن بن عوف مخکې شو خلکو ته امامتي پوره کړه او هغه خلکو ویوړو کور ته چې کله هوش کې راغی نو دا تپوس یې وکړي خلکو د مانځه سي چل کړی امیر المؤمنین خلکو مونځ پوره کړی ستاسو هغه پاتې دی هغه یو رکعت هغه په حقه وخت کې کړی چې کله کلمې د هغه سورۍ وي او د هغې نه وینه روانه او په داسې حال کې چې بېهوشه کېدو به هغه یو رکعت پوره کړی او بیا په هغه ټیم کې دا وی د هغه انسان هېڅ برخه په اسلام کې نشته چې څوک مونځ نه کوي اوس تاسو ما پوه کوئ په دې باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د مرګ په بیمارۍ کې بېهوشي راځي او ده سره د مانځه غم دی او گنجایش ورته نشته چې پرېږدي عمر بن خطاب په چړو والی شوی د کلمې سورۍ دي او هغه سره د مانځه غم دی او زمونږ که معمولي په سر باندې بوج راشي بیا جومات ته نه راشو یاره وایي نن مې طبیعت ښه نه و دا پکې نوی عذر راوتی دی قرآن او حدیث کې خو نشته خو عذر شتي خلکو سره چې نن مې طبیعت ښه نه و او نن جو لږ مصروفه شو او جو ملګری راغی او جو پلانې شی روان و پلانې روان و دا پالتو عذرونه حیا هم سړي له نه ورځي یو نیم سړی که ګناه وکړي نو بیا اقرار هم کوي زما نه ګناه او غلطي هغه شوې ده نو یو نیم دومره بې حیایي چې بیا هغه خپلو ګناه له پرتوګونه هم جوړوي نه هغه خو موږ خو ډېر ښه خلک یو خو دا مسله پکې راله او دا پکې راله او دا پکې راله نو په تیرو د پاسه تیره ده ګناه هم وکړه او بیا ګناه له عذرونه هم ګوره چې دا کار ما دې د لاسه کړی دا ما دې د لاسه کړی ابراهیم علیه السلام وایي ای ربه زما وګرځوه ما لره پابند د مانځه او بچي زما هم بله فایده د بچو دپاره خلک دا قسمه دعاګانې غواړي ځکه چې دا خبره یاده که دا خبره چې کله ستا بچي د مانځه پابند وکنه او د الله حق یې پېژندو نو هغوی به ستا حق هم پېژني هغوی به د مور حق هم پېژني هغوی به د هر چا حق پېژني ځکه چې د الله حق پېژني د الله نه یېرېږي او چې د الله نه یېرېږي نو دی بیا د الله په لار نیغ رواني بچو ته الله وښایي او دین ورته وښایي نور ته بېغمه شه چې الله دې ورته وښو ته هم پېژني او دا مور هم پېژني او دا بچي هم پېژني او دا خویندې وروڼه هم پېژني او دا معاشره او هر څه پېژني ځکه چا دا خبره لیکلې وه ډېره مزیداره پر نیټ باندې وایي چې چا باندې کم مور پلار چې بچو باندې بعض بچو باندې داسې وکړي چې ډېر اعلی تعلیمونه پرې وکړي د هغه نه ډاکټر انجینیر او پروفیسر او څه شی ته جوړ شي نو بیا هغه سره د مور پلار ورسره ډېر په طریقه خبرې کوي دی غوسه کېږي او بل وي دی خفه کېږي حالانکه هغه دی ډاکټر انجینیر او دومره سبقونه پرې ویلي او چې دین دې ورته وښو که نه نو هغه به تا سره په ارام خبرې کوي د مور پلار دي چې خبره نه شي رانه چېرته او چېرته د مور پلار غوسه نه شي نو چې الله دې ورته وښو بیا ترې بېغمه شه او چې دین دې ورته وښو بیا ترې بېغمه شه که چې دین دې ورته وښو نو دین به ورته هر څه وښایي چې دین ورته تا ور وښو نو دین به هغه ته هر څه وښایي او چې دین دې ورته نه یې ښوولی که نه او الله دې ورته نه یې ښوولی والله که سړیتوب په ده کې راشي الا دا که یو سړي باندې الله رحم وکړي داسې شوي دي خو هغه نادرا دي لږ دي چې مور پلار ورته نه دی ښوولی او هغه خپل یو الله ورله توفیق ورکړی دی الله ورته نیغه لاره ښوولی خو هغه لږ دي نور چې کور کې تربیت برابر ونه شي نو دی اکثر چې دی په ګډو وډو سري د بچو دپاره به دا دعاګانې غواړي چې الله زما بچي د مانځه پابند وګرځوه اکثر دا مسافر دي ځینې رینګو کې نو تپوس دې کوي سکول ته تللی وي او که نه وي او پټي ته تللی وي او که نه وي واښه راوړي او که د وښو پورې تپوس دې وکړي واښه راوړي که نه او څنګه هغه پټی م واړوو که نه او کت او پلانې بر لږ دا تپوس وکړي وکړي ته جومات ته ځې که نه ته منزل ځې ته الله پېژنې ته پیغمبر پېژنې ته د ګیرې د څه حال دی ګیره وړه کړې خو یې نه ده که نه ګیره خو یې لرې کړې نه ده که نه څنګه د چا سره کښېنې پاسې دا معلومات تیم لږ کوه او که دا معلومات دې کول که نه
دا بچی به دې په مستقبل کې د سترګو د یخوالی سبب وګرځي او پټي ته ځي او دیاړۍ له ځي او هلته ځي او دلته ځي دا تپوسونه تاله فایده نه درکړي دا وختي طور خبرې دي وختي طور که یو څو روپۍ دې راوړېږي ته به ترې خوشحاله یې او که دا روپۍ بندې شي نو بیا ترې څه یې بیا ترې خفه یې ځکه چې خو ټوله قصه د دنیا روانه وه نو د بچو د مانځه ډېر خیال ساتئ راولئ یې ځان سره کم ملګرو سره چې بچي دي کلیو کې علاقو کې هغوی ته دا نصیحت دی دلته کې چا سره خپل بچیان سره د وړوکوالي نه په جوماتونو کې عادت کوئ د وړوکوالي نه جومات ته راولئ مانځلی راولئ پرېږده چې دی وګوري دا خلک چې سړي په کوم ځای کې مونځ کوي او سړي څنګه مونځ کوي نو مونځ کوي نه او که کوي نو ورته وایي د مور سره یې کوه هغه بیا ټول عمر له جومات نه پټېږي لکه ډېر پکې داسې شتي موږ که ډېرې شتي جومات ته نه راځي نو هغو ته وړوکوالي کې هم دا ویلی شوي دي چې ته د چا سره مونځ کوه مور سره دې مونځ کوه نو هغه اکثر کور کې کړی بیا په هغه باندې عادت شوی راولئ کور ته او چې کومه ماشومه ده جنۍ ده هغې ته وایه مور سره ودرېږه مونځ به کوې راپاڅوئ سهار منځله او ته بیا وینې چې کور کې برکت څنګه راځي ځینې د عربو دا ماشومان وینم که نه سهار منځه کې او په دې لاره را رواني زه یې وینم داسې ټالۍ وهي غریب او راپاڅولی رالېږلی دا مور پلار هغه مور پلار دي چې په دې بچو باندې خفه کېږي چې دی په وړوکوالي کې سهار مانځه ته راپاسي او ټالۍ وهي را روان دی او اکثر به کې هلته مانځه کې چې دی جټکه مټکه وهي ویده پروت وي سوچ وکړه چې دا ماشوم به په روان وخت کې څومره کامیابېږي او ځکه امام احمد بن حنبل رحمه الله وایي امام دی ګوره الله ته هسې امام نه دی جوړ کړی د ده پلار یعنې دی وړوکی و چې پلار یې مړ یتیم او وایي چې کله زه لږ رالوی شوم او په ښه بد باندې پوه شو نو زما مور ما ته یاد دي وایي چې زه به راپاڅېدم جمع به و سخت د جمعې دا شپې به وي نو چې زه به راپاڅېدم زما مور به وایي ما ته اوبه ګرمې کړې وه به یې ښودې بچې وې اودس کوه په هغې به ما اودس وکړو جومات لرې و تیاره وه بیا هغه وخت کې نو زه به یې ځان سره جومات ته بوتلم جومات ته به راسره دا مور تله او بیا به راته ولاړه وه چې کله به ما مونځ ختم کړو راوبوتم نو بیا به یې لاس نه ونیو بیا به یې کور ته راوستم چې دا حال و نو ځکه ته الله امام جوړ کړو وړوکی ماشوم په جمعې کې راپاڅوه او بیا یې جومات ته بوزه زنانه او بیا ورته د جومات ته بهر انتظار کوو چې مونځ ختم کړي بیا یې کور ته راوله تربیت دې ته وایي او موږ دا 13 کالو سړي ته چې لاس ترې نه چاپېره کېږي د سټ نه هغه ته نمانځري شوی دا غریب ستړی دی او غریب او نن یې هسې هم د سکول چوټي ده دې ته وګوره نن هسې هم د سکول چوټي او نن یې د کار هم چوټي ده وایي یعنې موږ که مونځ کوو نو او که کوو نو کله یې کوو چې کله سکول ته ځو او یا مزدورۍ له ځو